د مهربان خدای په تل پاتې نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. آیا راشد خان رښتیا هم د میچ فکسینګ یا میچ کې درغلي کړې ده؟ خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او ترڅنګ د بیل نښان هم ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په هکله معلومات درکړل شي. راشد خان ارمان چې د نړۍ په کچه یو ځلیدونکی ستوری دی او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ګڼ مینوال لري او کرکټ نړۍ خپل استعداد ته حیرانه کړي. مخالفین خو د هغه پرمختګ او د افغان لوبډلې پرمختګ هیڅ نشي زغملی. دا په داسې حال کې ده چې د ممبئی انډینز لوبډلې پر وړاندې راشد خان د ګوګلي بال کولو په مهال وکټ کیپر ته په یوه ګوته اشاره کړې او کله چې لیګ بریک بالینګ ترسره کوو نو په دوو ګوتو اشاره کوله چې ښایي دوی په خپل منځ کې شفر ټاکلی وي. دا کار لوبغاړي د دې لپاره کوي چې وکټ کیپر په دې پوه شي چې بال کومه خوا روان ده ترڅو بال په سمه توګه ونیسي. له دې وړاندې سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې له وکټ کیپر جان برسټو زیات بالونه تلل چې د شفر ټاکلو لامل یې ښایي همدا وي. خو پاکستاني رسنیو د نوموړي دغه کار یا خو غلط تعبیر کړی او یا خو یې قصداً د میچ فکسینګ بللی او وایي بیټسمین ته اشاره کړې ترڅو بیټسمین په دې پوه شي چې کوم ډول بال ورته ترسره کیږي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغان لوبغاړو باندې داسې تورونه لګوي بلکې دا کار یې ډېر ځله تکرار کړی. له دې وړاندې کله چې راشد خان ډېرې ښې لوبې وکړې نو دوی ادعا وکړه چې هغه له اصله د پاکستان ده. د دې موضوع په اړه د حیدرآباد د بیټینګ کوچ ویویس لکشمن ویلي چې راشد خان میچ فکسینګ نه دی کړی بلکې هغه د کیپر د اسانتیا لپاره چې توپ ښه کیپ کړي همغږي رامنځته کړې او دا کار یې د ستایلو دی. راشد خان له تجارتي سیالیو دومره پیسې ترلاسه کوي چې د هغې مصرف کولو ته لا وخت نه پیدا کوي او راشد خان ارمان هر هغه څه له ځان سره لري چې یو ښه لوبغاړی د هغه ارمانجن وي، که هغه پیسې وي، که شهرت وي، که مینوال وي. د میچ فکسینګ خو د پیسو لپاره کیږي او موږ یادونه وکړه چې راشد خان ډېرې پیسې له ځان سره لري. نو راشد خان بیا څه اړتیا لري چې میچ فکسینګ وکړي؟ تر اوسه هغو افغان لوبغاړو د میچ فکسینګ نه ده کړی چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. نو د راشد خان خو سوال نه پیدا کیږي چې میچ فکسینګ دی وکړي او ټولې دنیا ته ښکاره ده چې د پاکستان څو لوبغاړي ډېر ځلې د میچ فکسینګ په تور جریمه شوي دي چې د هغوی له جملې یوې د لوبې کپتان سلمان بټ و او همداسې لکه محمد عامر، محمد آصف او په اوس وخت کې خالد لطیف او ناصر جمشید هم د میچ فکسینګ کړی و چې له امله یې جریمه او له لوبو منع شول. نو دوی د خپلو لوبغاړو ته پام کوي، زموږ د لوبغاړو غم دې نه کوي. د یادونې وړ ده چې راشد خان ارمان اوس مهال په نړیواله درجه بندۍ کې په شلوریزو لوبو کې په بالرانو کې لومړی مقام له ځان سره لري او هیره دې نه وي چې په یو ورځنیو لوبو کې په آلراونډرانو کې لومړی مقام له ځان سره لري او دا مهال د کرکټ نړۍ له بهترینه آلراونډرانو او بالرانو څخه ګڼل کیږي. تاسو د راشد خان ارمان په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. دا و د راشد خان ارمان باندې د میچ فکسینګ د ادعاو په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.